د 80,000 نه والا تر 1,00,000 ماشومانو پورې کله هم چې موسم بدلیږي، لکه اوس ګرمي چې را روانه ده، نو په دې دوران کې د ماشومانو خېټې خرابېږي او هغو ته الټۍ لګېږي، یعنې هضا ورته کېږي. نو په دې دوران کې داسې څه وجه ده چې ماشومانو خېټې خرابېږي، هغو ته هضا کېږي، ورسره غټو انسانانو هم خېټې خرابېږي او د هغوی هم بار بار ورسره زړه کچکېږي. او د دې داسې کم علاج دی په کور کې دننه که چېرې انسان خپلو ماشومانو ته ورکوي، نو هیڅکله په دې موسم چینج کېدو کې به نه د ماشومانو خېټې خرابېږي، نه به د هغو زړه کچکېږي او نه به د غټو انسانانو خېټې خرابېږي. نو په دې دوران کې یو وایرس ورته ویلی شي چې هغه ته روټا وایرس ویلی شي. په دې دوران کې ډېر زیات پریشانېږي او اکثر په ماشومانو باندې هټیک کوي چې د هغوی ورسره بار بار خېټه خرابېږي او هغو ته الټۍ لګي. نو په دې دوران کې خپلو ماشومانو ته هغه اوبه ورکوئ کمې چې تاسو یو ځل خوټولې یعنې ایښولې وي او هغه ورته تاسو بیا یخې کړې وي. دویمه دا خبره چې تاسو ته لکه په سکرین باندې څنګه ORS لیدی شي یا تاسو ته پیډیکیر لیدی شي، نو خپلو ماشومانو ته یې خامخا ورکوي، ځکه چې د دې سره دوی په وجود کې کم د اوبو مقدار او د الکترولایټ مقدار دی هغه په دې ټایم کې کمیږي. او کله هم چې دا وایرس ماشوم یا غټ انسان ته وشي، نو د هغه په وجود کې یو خو الریډي د اوبو د الکترولایټ کمی دی، بل دا ده چې یو فورن باډي یو وایرس راغلی دی د ماشوم یا د غټ انسان وجود ته. نو په دې دوران کې ماشوم هم خرابېږي او غټ انسان هم خرابېږي. نو په دې دوران کې ORS یا همداشان پیډیکیر شو، تاسو خپلو ماشومانو ته بار بار ورکوئ چې د هغوی په وجود کې د اوبو کمی نه راځي او د هغوی په وجود کې که چېرې دا وایرس هم وي، نو دا وایرس ورسره ختمیږي. که چېرې د ماشوم دننه وجود طاقتور او دننه چې د ماشوم په وجود کې د اوبو مقدار او د الکترولایټ مقدار پوره وي، نو دا وایرس ورسره ختمیږي. او دویمه دا خبره چې په دې دوران کې خپلو ماشومانو ته کیلې بار بار خامخا ورکوئ. دغه شان که چېرې ستاسو په کور کې لاسي وي یا دهي چې ورته ویلی شي، ماسته چې ورته ویلی شي، نو خپلو ماشومانو ته دا بار بار ورکوئ، ځکه چې دا ډېر زیات فایدهمند دي په دې دوران کې چې د دې سره ستاسو ماشومانو به نه خېټه خرابېږي او نه به ورسره بار بار الټۍ کوي. او په دې دوران کې خپلو ماشومانو ته جوسونه شول یا همدغه شان یخې بوتلې کوم کولډ ډرنک شو یا همدغه شان د شوګر ولا هغه څیزونه چې په هغه کې چینی مقدار ډېر زیات وي، نو په دې دوران کې خپلو ماشومانو ته یې مه ورکوئ، ځکه چې دا خېټې خرابېدو کې نور هم زیاتوالی راولي او ستاسو د ماشومانو خېټه ورسره بیا نه ټیک کېږي. او هغه ماشومان چې د هغوی د 2 کالو نه عمر کم وي او همدغه شان ګرمي راځي او د هغوی خېټه خرابېږي، نو په دې دوران کې د هغې مور ته دا ضرورت او دا خبره ضروري ګڼل پکار دي چې خپل ماشوم ته دې بار بار پی ورکوي او د هغه د صفایي خیال دې ساتي. که چېرې هغه ته اوبه نه وي شروع کړي، نو اوبه دې مه ورکوي. کم پی چې ماشوم ته دوی ورکوي بار بار په ګنټه کې 2-3 ځلې پی د ورکوي، نو دا د دې د ماشوم د صحت لپاره مکمل فایدهمند دي او د هغه ماشوم خېټه به ورسره نه خرابېږي. همدغه شان که چېرې د غټو انسانانو خېټه بار بار په دې دوران کې خرابېږي، نو هغوی ته پکار دي چې بار بار د نیمکولو والا اوبه دې څښي، یا که چېرې نیمکول نه وي نو په اوبو کې دې ځان ته چیني لږه شان اچوي، مالګه د لږه شان اچوي، ورسره د خوند دپاره نیمبو دې پکې خامخا اچوي او هغه د بار بار څکي او په خپل وجود کې د اوبو مقدار کموالی مه راولي. ورسره کم چې موسمي پل راځي هغه دې ورسره ضروري خوري، ځکه چې په وجود کې د الکترولایټ او کم فایبر دي او کم صحت ته ضروري فایدهمند ویټامین دي چې د هغې کموالی پکې نه راځي، نو ستاسو صحت ورسره په خپله ټیک کېږي. نو که چېرې دغه شان د خپلو ماشومانو خیال تاسو زیات ساتئ، نو نه به ستاسو د ماشومانو خېټه خرابېږي او نه به تاسو هغه بار بار ډاکټر ته وړئ او نه به تاسو هغه اسپتال ته وړئ. نو صرف په دې ځای کې احتیاط او اویرنس د دې خبرې دی چې تاسو د خپلو ماشومانو په وجود کې د اوبو مقدار کموالی مه راولئ، د الکترولایټ کموالی مه راولئ، هغو ته بار بار ORS نیمکول ورکوي او د هغوی د صحت خیال ضروري ساتي. نو که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو وي، نو خامخا د خپلو ملګرو سره شیر کړئ، ځکه چې هغوی ته هم دا پته ولګي چې د هغوی ماشومان ولې بار بار خېټې خرابېږي په دې دوران کې او څنګه به هغه په مفته کې په خپل کور کې علاج ورکولی شي د خرابېدو نه مخکې. شکریه، الله حافظ.